أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله مولانا العظيم. ألم ترى آیتا ندی کتلی الى ربک خپل رب طرف تا کیفا چې څنګه مد الظل دے راخور کی سورے ولو شاء او کچره د غختله لجعله نو خامخابه جوړ کړي وا دا ساکنا ولاړ ثم جعلنا الشمس بیا مون جوړ کو انوار علیه پدی باندې دلیلا دلالت کون کے ثم قبضناه بیا راټول کړه مونږه دا الینا خپل ځان طرف ته قبض یسیرا ورورو راټولول سره وهو الذي او هم دې چاچی جعل لكم الليل جوړ کړه تاسو د پارشپا لباسن لباس والنوم سباتا او خوب آرام وجعل النهار او جوړ کړه د ورځ نشورا وخت پورته کېدلو وهو الذي او هم دې چاچی ارسل الرياح راولی گلے هواګانې بشرن زیر ورکون کے بین یدی رحمته د خپل رحمت نه وړاندې وانزلنا او راخ کتکړی مونږه من السماء د اسمان نه ما ان طهورا وب پاکي لنحيي د پاره د دې چې مونږه ژوندې کو به په دې سره بلدتم میتا خار مړ ونسقيه او مونږ اوس کو دا مما اغسطا خلقنا چې پیدا کړ مونږه انعاما ساروی واناسیه او انسانان کثیره ډیر ولقد او بشکا صرفناه پر رنگ رنگ بیان کړ مونږه دا بینهم د دوی په میاس کې لیذکروا چې دوی غور وکي فابا پس اون منلو اکثر الناس اکثر خلقو الا کفورا سوا د ناشکراینا ولو شئنا او کچره غختل مونږه لبعثنا نمونږه لګلو فی کل قريه په هر یو کلی کې نذیرا يرون کې
فلا تطع الکافرین پس خبر ممنا د کافرانو وجاهدهم او جهادو کا دوی سرا به پدې سرا جهادن کبیره جهاد لوی. سورہ فرقان 45 نمبر آیت نا 52 پورے نننی درس کے شامل دی. اللہ جل جلالہ مختلف قدرتنا دا اللہ رب العزت لوی مختلف علامتنا اللہ جل جلالہ پدے آیتونو کے بیان کر. ټولو کې ډومبه اللہ رب العزت چې د کوم سیز مثال ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی او د هغه په ذریعے سره ټول امت په دې کې شامل دی. وای تاسو د رب دا کمال نه لیدلې مد ذل چې الله رب العزت دا سورې هغه خور کی د رزي که تاسو وګورئ د زوال دا وخت کې زوال دا وخت چې کله د انسان بالکل د سر د پاسه د انوري تقریبا 10 منټ دغه وخت دی. په دغه وخت کې هر قسمه موز هغه منع دی. نو که دغه وخت وګورئ د انسان د قد نه هم کم بلکې د قد نیم یا نیم نه لغون تک کم یا سیوا د سوري او هغه چې بیا مونږه رو رو دا وخت رو نو بیا یو وخت راشي چې د قد عمر شي بیا داسې وخت راشي د قد ډبل شي بیا داسې وخت راشي چې ټریپل شي 3 چند شي دغه وخت بیا د مازیګر وخت نو دیړومبي ته مثل اول وای دا د ماسپخین وخت شروع دویم ته بیا مثل ثانی وای. زموږ امام سے پنځ دا هم د ماسپخین وخت باقی درې امامان وای چې نه ماسپخین وخت ختم شي مازیګر شروع شي. ځکه مونږ ګورو چې څوک عربو کې یا حج عمرې لاړ شي هلته کې د مازیګر د موږ ډېر وختي تقریبا 1.5 غنټه موږ مخکې نو د هغې په نظ مثل ثاني کې د مازیګر موږ کولی شي. کله چې د انسان د بدن د سورې د دې سوري نه علاوه چې کوم زوال په وخت باندې 1.5 فوټ یا 2 فوټه د دین علاوه د قد عمر شي دا تر سوچ دا مثل اول چې د قد ډبل شي دا غي سوري نه علاوه نو بیا دا غي پنس نه د مازیګر وخت داخل شي. او زموږ امام سی وای چې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنس مثل ثالث چې ورته وي چې کله د سایه اصلي دغه ته سایه اصلي وي دا چې کوم د زوال په وخت د دین علاوه د انسان چې کوم سورې دی هغه 2 چنده مکمل شي نو دین پس بیا د مازیګر وخت شروع شي. نو الله رب العزت وګورئ که چېرې الله تعالی غوښتلی دا په یو انداز کې ساتل شي چې بس 1 فوټ دا 10 فوټه دا 20 فوټه بس ولاړه وي او نه الله تعالی د انسان سورې د هر یو سیز سورې موږ وګورو هغه بدلې را بدلې کله وړ شي کله لوی شي. نو دا هم دا عجایباتو یو قدرت ته. ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا او دی سوري باندې الله رب العزت چې نو دا نور د دې وجه او سبب ګرځول یعنی د نور سره سره د انسان د سورې یا لویږي یا وړوږي. بعض خلک خاص کر بریلیان وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سورې نو
او دا غینه دی دا ثابتې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه انسانانو کې نو بشر نو بلکې نور او هغه وی نور من نور الله دا الله دا نور نه یو نور دا کیده دا شرکیه کیده دا الله دا نور اس ټوکړي او جز نشته ها په دې حیثیت سره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هدایت چار چا پیر خور شوی او هغه یو رڼا وا په دې مانو دا شان څنګه قران پاک ته موږ نور وایي چې دا یو رڼا په دې مانو کې ټیک ده او کوای چې نه دا بل څه جنس نه او که چېرې تاسو دا وایي چې دا د فرښتو د جنس نه دا خو د نبی علیه السلام مقام را کوزول دي خطا کول فرښتې خو خپل د نبی علیه السلام خادمان دي هغه چې د کم نور نه جوړي دي الله رب العزت په علم نبی علیه السلام په قران پاک کې څو ځای راغلي دي دا سوره کهف ته د دې اخیری آیت وایي قل انما انا بشر مثلكم نبی علیہ السلام دا حکم دی چې دیته وایي زم تاسو بچان یو انسان یم یعنی د انسانانو د جنس نه نه پیرانو کې نه فرښتو کې نه بل مخلوق خو انسانانو کې کامل انسان د دې په شان بل انسان ګورل مخکنی خلکو و دا اعتراض کو چې دا انسان ولې دی او اوسنی دا اعتراض کی چې د انسان نه دی عجیب خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانانو کې د انسانیت په معراج باندې اوچت انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن چې نه خوشبودار بدن د خلونو به خوشبو تي لوی بول واړه بوله پاک وینه پاک ناس انسان کم او دنیا کې الله رب العزت د سلوخ جنتی انسانان عمره قوت ولا ورکړ هر پیغمبر سره دوره قوت د یو جنتی انسان د هغه قوت د سل کسانو برابر یې چې دنیا کې اوسېدونکي دي او صحتمند دي او د یو پیغمبر قوت د سلوخت جنتی انسانانو یعنی سلور زر انسانانو قوت عمره طاقت الله تعالی نبی علیہ السلام ورکړ دا څه کم بل انسان کې دی نشي نبی علیہ السلام رسول الله خوراک اسکا کو 100 میں وصال ورته وو رضی اته نه رضی بچانو روزه صحابو کی چا د دې نقل وکړ نبی علیہ السلام ته ارشاد فرمایي چې دا سم کوي تاسو څه پتا مال الله رب العزت رزق راکړي روحاني رزق راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر اذکار سره داغي هم گزاره کی خدا نور کسانو کې خدا نه ولې چې نبی علیہ السلام پیغمبر ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا وی بیا ورور موږ دراټول کو یعنی سحر خوب دا اوګد سوري او 12 بجو ټیم کې 12 بج کې 3 منټ نه 13 منټ پورې نن سبا دا 10 منټ دا زوال نو په دغه وخت کې چې نو موږ راټول کو دومره اوګد سوري او اله دوه راوند کې راشي بیا موږ خورو ما خامه پورې خو بیا ختم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا بیا د شپې سره فائدې دي موږ تاسو د پردې اوقات چې نه د شپې مقرر کړی او نوم صباتا ټول رستل سومانه د شپې کټ لراشي 2-3 غنټه خوب وکي څنګه تازه دم نوې مقابله کې ټول ورځ 10 غنټه خوب وکا د اوه خوب بدلن نشي کېده کم د شپې 2-3 سالو غنټه دی د ورځې خوب چې نو نبی علیہ السلام قیلوله چې ورته ویل شي د خوراک سکاک نه بعد غرمې ته لږ ساتو د کېدل دا وی دې لپاره کوئی چې سهار تهجد لپاره پاسي د ورځې خوب سره وی سحر پاسې دو باندې مدد غواړي چې د ورځې ودشه بنه سحر سترګې په خپل کولاوي یو سترګې غړېدل دي بل را پاسېدل دي سترګې به په ټیم وغړېږي
را پاسېدل بیا ستا خپل کار او د دې لپاره یو وظیفه هم ویلی شي د سوره کهف د اخري څلور آیتونه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. دا څلور آیتونه چې څوک وایي په دې نیت سره چې پلانکي وخت باندې زه راپاسم نو په هغه وخت باندې د ده سترګه به کولاو شي وایي دی چې کټ کې ملا سي نو شیطان د باندې مختلف دله غوټې ورکړي نو کله چې سترګې وغړېږي نو دا لومبی غوټه پرانیستي خو دغه وخت بیا شیطان کې لاس ماس وایي چې خیر دی وده شه لږ وخت دی 15 منټه نور 15 منټه 15 منټه بیا 50 منټه دې کټ پریدي چې کټ پرېښوده نو دویمه غوټه وي د ده نه لرې بیا هم شیطان ورته اورېږه دا جومات به نه کولاو صبر وکړه سم لاله لا بانګ هم نه لا ټایم شته استاد یې هم خیر لیټ راځي دا ټولې خبرې ورته ذهن کې نو بیا دی چې هغه خبرې هم ذهن نه وباسي او چاردام وکړي نو درېیمه غوټه هم پرانیست دغه ځای کې بیا شیطان سر ټکوي ما دومره محنت وکړه ټول محنت مې ضایع شي او حدیث شریف کې ډېره عجیبه خبره راغلې ده دا درې غوټو نه چې لا نی پرانیستي او دی نی پاسېدلی او د باندې د موز دا وخت تیر شي نو شیطان د ده غوږ کې واړه بولو بیا وی دی هغه لکه د خوشحالۍ نه د باندې د خپل نجاست را پرېږدي نو ځکه د سهار د مونځ ډېر اهتمام کول پکار دي حدیث شریف کې راځي چې دو مونځونه په منافقانو باندې ډېر زیات ګران دي سهار او ماسپښین او ځکه د نورو مونځونو یو مونځ ثواب 25 درجې دی او د سهار او د ماسپښین 27 درجې وجه همدغه ده چې دا دواړه د غفلت وخت سهار سترګې نو کلاویږي او ماسپښین کې سترګې پټېږي نو ځکه د دې دواړو وختونو ډېر کوشش او اهتمام کول پکار دی الله رب العزت بیا فرمایي چې وجعل النهار نشورا رزق د پاسېدو د پاره د معاش د پاره ګرځېدو د پاره دنیا کارونو د پاره مقرر کړی ده دا شان الله رب العزت هواګانې چلی او دا هوا چې اصل کې خوشخبری د باران د پاره باران نه مخکې یو ښایسته یخه هوا وچلیږي نو دې سره بیا مونږ وایو د اسمان نه ما ان طهوره پاکې اوبه رانازلو باران اوبه پاکې اوبه ځکه بعض وظایف کې باران دا اوبه استعمالیږي هغې کې بنده سهولي کې او بیا هغې کې واچي او بیا اوس کې دا ساختونه خاص کر چې دي د باران اوبو سره دا زیات اثر لري د دې د نازلولو وجه سبب هغه څه دی ولې دا نازلېږي دا اوبه د اسمان نه اگر چې نهرونه به وي کوهي به وي ویلې به وي هر څه به وي خو بیا هم انسانان چې نه د باران طلبګار وي ولې لنحیی به بلدة میتا د هر یو څیز یو ژوند دی یو مرګ د دې ځمکې هم یو ژوند دی یو مرګ چې دا اوچه شي دې ته مرګ وایي د دې او چې دا لونده شي او تر تازه شي اوبو سره د اسمان نو دې ته مونږ ژوندی وایي نو د خاریو د کلو عام پټي دا چې نو مونږ ژوندي کوو د اوبو سره ونسقيه مما خلقنا انعاما دا شان ساروي دي زرګونو په لکونو کروڑونو دي هغه چې نو د اوبو طلبګاری واناسی کثیر ډېر انسانانو ته مونږ دا اوبو راورسو او بیا دا اوبو د دې باقاعده یو ترتیب دی ځمکه راخ کی ځمکه رګونو ته ورسو خو یو په ذریعه بیا استعمالي لا شان نور زیات شي هغه دریابونو ته نالو ته
دې په ذریعه سره سمندر ته ورسي. نو دا د الله رب العزت یو نظام دی. بیا الله رب العزت یو ګورئ صرفناه بینهم، بیا موږ دا خبره بیان کړه. د اسمان نه د اوبو د نازلولو خبره څو ځله موږ وویل، او دین علاوه د نور مثالونه موږ څو ځله وویل. فابا اکثر الناس الا کفور، بیا هم ډېر خلک انکار کوي، ناشکر. الله رب العزت انسان نه ګیله کوي چې تعالی مې اختیار درکړی دی، نو دې هو مطلب دا چې ته ما وپېژنې او بیا مې ستا د هدایت دپاره پیغمبرانو سلسله، د شریعتونو سلسله، د وحي سلسله او دا آیتونه بیا بیانول، دا هر څه مې هم راولېږل. تعالی مې عقل هم درکړ، هغې نه باوجود ته نه مانې. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، او که چېرې مونږ غوښتلی نو هر ښاریې کې هر کلي کې به یو پیغمبر مونږ رالیږل، خو نه، اوس مونږ دا فیصله وکړه چې بس ته یو او اخیری پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بل څوک پیغمبر نه د هغې په دور کې او نه هغې نه پس څوک کېدی شي نوی پیغمبر. نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی په هر حالت. څنګه غلام احمد قادیاني سه نوي نوي ټکي راوباسلي دي، ذلي پیغمبر، ذل وی سوري ته دا بره مونږ وایو الذل سوری، نو د پیغمبر علیه السلام سوري والی پیغمبر نشي. بیا د بروز دی وی چې نو هندوانو یو عقیده ده یو کس مړ شي د دا روح په بل انسان کې چې نه حلول کې داخل شي، د بدبخت وی چې نعوذ بالله د نبی علیه السلام روح مبارک ما کې داخله، هغه د بدبودار انسان او د بدن چې د مړ شوی ونه په لټرین کې مړ شوی دی او د خلی نه هم چې نو لوی بول وتل، په دغه حالت کې د مردار شوی دی. نبی علیه السلام خو پاک روح دی، هغه الیین کې هم نه دا د نبی علیه السلام بدن کې ده، ولې چې د نبی علیه السلام بدن نه اوچت او خوشبودار ځای بل شته نه ټول کائنات. د هر مؤمن روح د الیین کې، او د الیین نبی الیین جنت دی، یو مقام دی، د التنا د انسان بدن سره تعلق لري. او علماء دیوبند فرمایي چې د الله رب العزت چې کله نبی علیه السلام روح مبارک قبض کړ، ولې چې مرګ خو حق دی، مرګ خو راغلی دی، نو یې ټول کائنات کې وګرځو، الیین ته یې وړو، جنتونو ته یې وړو، خو د نبی علیه السلام خپل بدن مبارک دی د دې نه اوچت ځای ونه واپس یې د نبی علیه السلام په بدن مبارک کې واپس. ځکه هم مونږ وایو چې نبی علیه السلام په خپل قبر مبارک کې ژوند دی، داسې نه چې لکه څنګه مونږ ګرځو پروت کو، نه، هغه ژوند د غیب ژوند دی، هغې باندې مونږ نه پوهېږو. مړی په قبر کې دغه شانتې نیغ پروت دی، خو قرآن احادیث او روایاتو نه راځي چې منکر نکیر راشي نو هغه کینی که ته ټوله ورځ او شپه نه په کلونو چې دا قبر کلا وساتې، هغه باندې هغه حالات تیر شو، بیا پې یا عذاب دی یا ثواب دی، ما ته او تا ته نه ښکاري. ولې الذین یؤمنون بالغیب، دا د غیب خبر، هغه دی جهان کې اوس دی نه، په ظاهره صرف بدن دی جهان کې مونږ ته ښکاري، خو دی بدن باندې ټول چې احکام بیا د بل جهان، او هغې جهان ته عالم برزخ ویلی شي. قبر د هغې حصه ده، برزخ وایي پردې ته، نو چې زمونږ او د هغه په میانځ کې یو پرده ده، مونږ ته څنګه پته لګېده چې دته عذاب دی او که ثواب؟ خو بهرحال دا زمونږ یقین دی. قرآن پاک کې راځي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، سحر او ماښام دوی ته د اور عذاب کېږي. چا ته؟ فرعون ته او د هغې ټولو ملګرو ته چې کوم غرق شوي. نو د فرعون هغه لاش خو هلته کې احرام مصر کې هلته کې بالکل محفوظ دی، کوم کس چې هلته لاړ شي نو هغه ته عذاب نه ښکاري. ولې چې یؤمنون بالغیب، زمونږ او د هغه په میانځ کې پرده ده، د برزخ پرده ده، هغه باندې عذاب کی. قرآن وی النار یعرضون، آگ پیش کی جاتی ہے اور پیش کی گی پا هغه باندې غدوا سحر وعشی او ماښام ویوم تقوم الساعه، دا څلېرویشتمې سپارې کې راځي انشاءالله. ویوم او د دین علاوه د قیامت پر ورځ به جدای. نو دا چې کوم وخت دلته نه مرګ نه واخلې تر قیامت دوباره را پاسېدو به دې ته برزخ ویلی شي. د دې عذاب هم حق دی او د دې ثواب هم برحق دی. فلا تطع الکافرین، ځکه د کافر ګورې خبره ونه منئ. وجاهدوا به جهادا کبیرا،
او دې سره یعنی د دې قران دلایل سره به دې قران په ذریعه سره جاهد هم دې سره jihad کو جهاد کبیره لوی جهاد هغه جهاد د توري هم کې دي د دلایل هم کې دي او دا شانتي تحریر په تور باندې هم قلم سره هم کې دي دا بیا د دې مختلف تینو هغه اقسام دي په ټولو کې اعلی اوچت هغه جهاد دی چې کوم د پاره ویش زله نبی علیہ السلام خپل راوته او سلور 50 زله صحابه کرام لیکل یو صحابي به امیر جوړ کو ایت سریه وای چې کوم ته نبی علیہ السلام خپل دغه غزوه ده او چې کوم ته نبی علیہ السلام یو صحابي لګلو او ایت سریه ویل نو د 27 غزوات او 56 سرایا او د نبی علیہ السلام لس کال ژوند کې شوی اخیری لس کال نو اوچت مقام څنګه شیخ الحدیث سے په دې کتاب کې لیکل دي چې د جهاد اعلی مرتبه دا چې انسان تور اوچت کی او میدان جهاد تلاش الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو عمل کول توفیق راکړي الم ترى آیات ندی کتلی الى ربک پن رب طرف تا کیفا چې څنګه مد ذل د خور کړه سورې ولو شاء او کچری د غختلې لجعله نو جوړ کړي به ودا ساکنا ولاړ ثم جعلنا بیا مون جوړ کو الشمس نور علیه پدی باندې دلیلا دلالت کون کے ثم قبضناه بیا راټول کومګه دا الینا خپل ځان طرف تا قبض یسیرا پرورو راټولولو سرا وهو الذی او هم دے الذی چاچی جعل لکم جوړ کړه تاسو د پارا الليل لباسا شپا لباس والنوم سباتا او خوب آرام وجعل النهار او جوړ کړه د ورځ نشورا وخت پورته کېدلو وهو الذي او هم اغذات تے چاچی ارسل الرياح راولی گلی ہوا گانی بشرن زیر ورکون کی بین یدئی اڑوان دے رحمتی ہی دخپل رحمت باراننا وانزلنا اور اخکت اکڑی منگا من السمائی دا اسماننا ما انتہورا اوبا پاکی لنحییا دا پارا دی چی منگا جوندے کو بیہی پدی سرا بلدتا میتن خار مڑ ونسقیہو او من اس کودا مما خلقنا اغسطا چی پیدا کرل منگا انعامن ساروی واناسی کثیرا او انسانان دیر ولقد او بیشکا صرفناہو رنگ رنگ بیان کرل منگا دا بینہم دا دوی پمینس کی لیذکرو چی دوی نصیحت حاصل کی فابا پس ان منلا اکثر الناس اکثر خلقو الا کفورا سوادنا شکرینا ولو شئنا او کچر غختل منگا لبعثنا نمونگ بلی گلیو فی کل قریت فہر یو کلی کی نذیرا یرون کے فلا تطع
फस्तखबरम मना अल काफिरीना द काफिरानो वजाहिदहुम औ जिहाद उका द्वई सरा बिही पदी सरा जिहादन कबीरा जिहाद लोए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।